مؤمنانو دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله نه وویریږئ هیله ده چې بریالي شئ. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. له هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړی شوی دی او د الله او رسول حکم ومنئ کېدای شي چې رحم در باندې وشي. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. پر هغه لار په منډه منډه وزغلئ چې ستاسو د پروردګار د بخښنې او د هغه د جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او اسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویریدونکو خلکو لپاره تیار کړی شوی دی چې د بیوزلۍ او بډایۍ په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي غوښه خوري او د نورو لنډپاري بخي. داسې نیکان خلق د خدای ډیر خوښ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي نو سره جوخت الله یادېږي او له هغه څخه هغوی د خپل ګناهونو بخښنه غواړي ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخښلی شي او هغوی د پوهې او ادراک سره په خپلو کړو وړو ټینګار نه کوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې تر لاندې به یې ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیکعمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. لتاسنا مخکې ډېرې دورې تېرې شوي دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغوی د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل. دا د خلکو لپاره ډنګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بزرکیږه مون اندېښمن کېږه مون همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چانول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي. د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل غوښتل. أم حسبتم